تلبیه ویل په حج کې او وینه تویول پسه علالول په حج کې څومره ثواب لري؟ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه کوم یو د اعمالو د حج بهتر ده؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل العج والثج. عج اخیر کې تفصیل وکړه رفع صوت بالتلبیه، په زوره تلبیه ویل. سج احراق الدم، سونه اوخان غویان شی علالول، دا بهتر دی. اوس دستي سوال واردېږي چې دا څنګه بهتر دی؟ فرض دی رکن د لمانځه حج کې داخل دی، نو دی وی چې دغه حج و سج بهتر دی په افعالو د حج کې، افعال زائده تر ارکانو نه. حج، طواف زیارت، وقوف په عرفات، دا دوی رکن دي، خو په حالت احرام کې. نو ځکه وی چې احرام فرض ده، طواف زیارت فرض ده، وقوف په عرفات فرض ده. تلبیه او دا دم دا خو د فرایضو د ارکانو د جملې نه دي، خو مستحبي اعمال خو ډیر دي. پکې نور لمونځ موږ تاسو وینو، فرض هم لري، واجب هم لري، سنت هم لري، مستحب هم لري. دا د ارکانو نه زائد په نورو اعمالو کې اصلي پوښتنه ده. دا حج خو معلوم ده، دا رکن خو په ټوله ادا کوو، خو زائد شی پکې وکړو، دا معنا. نبی علیه السلام ورته ویل چې تلبیه ډېرې وایي. ځکه صحابه کرامو چې مخکې تیر شو چې په مینا کې په خیمه کې به هم الله تلبیه ویلې، په دښته په روانېدن په حالت کې په هر حال کې به ویلې رفع د صوت بالتلبیه. نبی علیه السلام خپله 100 اوښان حلال کړه، 100 اوښانې حلال کړه د حج په سفر کې. نو رفع د صوت بالتلبیه او ډېر شیان حلالول دا ډېر ثواب کې لري. دوم معنا دا ده، دوم جواب دی په واقع کې اشاره کړه دې ته چې یعنې حج بتمامه ټول افضل عمل ده. ابتدا او انتها ته اشاره وکړه. ابتدا د حج په چی راځي؟ په تلبیه. پرون مو ویلې محرم چې دا غسل وکړي، ګنډل شوي جامې لري کې، څادرونه واغوندي، محرم کېږي چې تر څو تلبیه نه ویلې. بیا حلالېږي په چی شي؟ چې ذبحه وکړي. خو په تلبیه اول حالت حج شروع کېږي، په ذبحه بیرته وځي ذاتي چې د شیطانان وولي، بیا وروسته ذبحه وکړي، خو ډېر شیان ورته ذاتي حلال ګرځي که نه. نو دا ابتدا او انتها ته اشاره وکړه چې یعنې حج په باب کې شته پوښتنه کې چې کوم یو حج بهتر ده؟ حج ټول بهتر ده. بذل د نفس او د مال ده، ځاني او مالي عبادت دواړه پکې شریک دي، محنتونه دي پکې، ستړي دي پکې. څومره په عباداتو کې چې ستړي وي دغومره ثواب زیاتېږي. بیا دوم روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې تلبیه ووایي د په ښي طرف په چپ طرف چې څومره ونې دي، لوټې او تیږې دي، تر انتها د مځکې پورې، د مشرق نه تر مغربه، دا ټول تلبیه ورسره وایي. چې دی په تلبیه لګیا شي دا ټول تلبیه ورسره وایي. حضرت داود علیه نبینا علیه الصلاة والسلام چې د زبور تلاوت یې کوه، مرغانو غرو بدرګه ورسره کوله که یې نه کوله؟ او وی خو دا حکم ده که نه؟ یغو اجابت کو ورسره کوه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان چې ذکر کوي، د هغه سره بیا دا ونې بوټې، دا دیوالونه، دا مځکه په ذکر نه راځي. دا د حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې تلبیه وي تر شرقه تر غربه ټول ورسره په ذکر لګیا شي. خو دا حالات هغه دي کشف دي چې څوک په کیفیت باندې پیږي، څوک په کیفیت باندې نه پیږي. دلته موږ سره طالب اوسېدو، ډېر تیزې وظیفې کولې، بیا اخر وخت کې واغس خلیفه مبارک یو طریقه د ذکر ورښولې وه. ده ویل چې دا مې چې شروع کړه اوس داسې کیفیت ده چې دلته چې ذکر شروع شي، مازدیګر دا ختم شروع شي، ما ته چې حال معلومیږي دغ طرف ته دا بوټي، دا ونې چې دا څومره دي، دا ټول په ذکر لګیایي. یو طالب ما ته ویل چې زه د ونې بیخته مې تلاوت کوم، دغه ونه را سره لګیا شي. چې زه د دیوالو بیخته کوټه کې لګیا یم په ذکر باندې، دا دیوالونه ټول را سره لګیا شي. دا مځکه ذکر کوي.
نو دلته خو هغه حدیث ته موجود شو چې تلبیه وي تر شرق تر غرب ټول وسره په ذکر لګیا کېږي. ختم کې مې ورته ویل چې په زور الله ویل شو یو مرګري وی چې تقریبا څومره اسلامي ملکونه چې وو په دغه ټولو کې دی الله غږ ما واورېد چې ټولو کې ذکر شو. نو دا راځي په ذکر باندې یعنی کوي ذکر ځکه هر شی الله پیژني او د خدای پاک د شان سره موافق ذکر کوي. و ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله وی هیڅ شی نشته مګر د خدای حمد او ثنا وی خو تاسو نه پوهیږئ د تاسو په ژبه نه ده. نو چې څوک صاحب د حال وي دا په لسان حال دی هغه پوهیږي. چې صاحب د حال نه وي موږ صاحب د قال نو قال او حال نه سره کېږي ځکه ځکه انکار کو د سړیو نه انکار کو د پیګو نه خو څه کوي د صاحب حال د خلکو د احوال نه انکار کو ځکه موږ خپل حال وینه د بل حال منونه. نو دا ټول په ذکر باندې راځي. په حج کې څومره وسره شي کې سره تلبیه ډیر وي ذکرونه ډیر وکي